د ملي دفاع وزارت اړوند هوایي ځواک دا افسر انور الحق نومیږي. 3 کاله کېږي چې د هوایي ځواک په پوهنتون کې زده کړې کوي، خو 2 ځلې د 95 سلنې نمرو په ګټلو سره سره د سلواک هیواد له بورسیې پرېښودل کېږي. انور الحق د پاسپورت او ویزې لپاره عکسونه هم اخیستي او د ضمانت په ګډون یې ټول هغه پړاوونه بشپړ کړي چې کولی شي د زده کړو لپاره سلواک هیواد ته لاړ شي، خو مسؤلینو له لیست لرې کړی او په ځای خپل خپلوان لیږلي. ما بورسیې ته بیا امتحان ورکړی په 95% کې ځینې نیولی یم. دا مې نوم ده انور حق ګل حیدر، 19 نمبر نوم مې ده. زه یې ونیولم په هماغه 2 میاشتې په هغه کې بې پیسو بې معاش وختو کې ما ته هغه راکړې چې ته لاړ شه او ضمانت دی، ضمانت کارونه دې خلاص کړه. دا مې ضمانت کړی. نن سلواک کې چې کوم کسان دي هغې ما نه ټیټې نمرې دي چې زه شکایت مې وکړو چې ولا قومندان تعلیم و تربیه بدل و زه بدل یم. حیدري وایي کله چې وغوښتل وپوښتي ولې له بورسیې ویستل شوی، ورته ویل شوي چې ته طالب یې. خدای حیران دې ته دی چې بیا ولې نه محاکمه کیږي او مجازات کیږي نه، او لا هم پرې آنلاین زده کړې کوي، امریکایي استادان لري او ملي بودجه پرې مصرفیږي. طالب بودش میدی معرفی که سرانوالی ده خوشحالم سرد یزناد ثبوتو شواهدو سرد شواهدو ما ده خی سرانوالی تی معرفی یا زما حق دراکی یا میدی نه میاشت معاش راکی او زما په مخ کې زما به میټریک دی ختم کی. د انور الحق 15 نور ورونه هم د ملي دفاع وزارت اړوند سرتیري او افسران دي چې د تیرو 1902 کلونو راهیسې دندې مخ ته وړي. څو سړي لګېدلي دی چې غږ یې راغلی چې ورور یې لګېدلی په موږ باندې قیامت تېر شوی. ښه چې دا سبا مړ شي نو زه به په وطن څه وکړم؟ چا ته وایم؟ دغه افسر وایي په اوس کې د 3 داسې کسانو نومونه په بورسیه کې داخل شوي چې تور زیړی لري او دی باوري دی چې کله سلواک هیواد ته لاړ شي هغه کسان به بیرته رالیږي چې ورسره به د حکومت باور ته هم زیان پېښ شي. زه لاړم ما شکایت وکړ په وزارت دفاع کې، په زړه مې ورته ویل چې دغسې قومندان کل اردو په وزارت دفاع کې ناست وایي چې زه دې لیږم د جنرالانو په مخ کې چې کله مې دا ورخطا کړم زه منفعه کړم همدې قومندان کل اردو زه منفعه کړم ولې حاضري لرم ولې منفعه کړم 9 میاشتې ما باندې دې قومندان کل اردو ده. سړی هلته غلی شو بیا وروسته غاړه م راکړه وایي چې زه دې لیږم. ملي دفاع وزارت د دغه افسر ادعا ثبوت لپاره د اسنادو غوښتنه وکړه. اسناد یې ترلاسه کړل چې جواب به هم راکوي، خو د ورځې تر پایه یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه او له څه ویلو یې ډډه وکړه.